عیسی هغې ته دا وفرمایل چې زه تاسو ته رښتیا وایم زوی په خپله هیڅ نشي کولی بې له هغه کار نه چې خپل پلار یې په کولو لیدلی وي ځکه څه چې پلار کوي هماغه شان یې زوی کوي ځکه چې پلار د زوی سره مینه کوي او خپل ټول کارونه ورته څرګندوي او د دې نه زیات لوی کارونه به هغه ورته څرګند کړي نو تاسو به ورته حیران شئ لکه څنګه چې پلار مړی پاسوي او هغې له ژوند ورکوي دغه شان زویم هر هغه چاله چې غواړي ژوند ورکوي بیا دا چې پلار د هیڅ چا عدالت هم نه کوي بلکې دا ټول اختیار یې زوی ته سپارلی دی نو چې ټول د زوی داسې عزت کوي لکه څنګه چې هغې د پلار عزت کوي څوک چې د زوی عزت نه کوي هغه د هغه پلار عزت نه کوي چا چې هغه رالیږلی دی زه تاسو ته رښتیا وایم هر څوک چې زما خبرو ته غوږ دی او په هغه چا ایمان راوړي چې زه یې رالیږلی یم هغه تل عمري ژوندون لري او هغه به مجرم نشي ځکه چې هغه د مرګ نه ژوندون ته اوړېدلی دی زه تاسو ته رښتیا وایم یو وخت داسې را روان دی بلکې راغلی دی چې مړي به د خدای پاک د زوی اواز اوري او چې څوک یې واوري هغه به راژوندي شي ځکه څنګه چې پلار په خپله د ژوندون سرچینه دی هم دغه شان هغه خپل زوی له د ژوندون ورکولو اختیار ورکړی دی او هغه عیسی ته د عدالت اختیار ورکړ ځکه چې هغه ابن آدم دی په دې مه حیرانېږئ ځکه چې داسې وخت را روان دی کله چې هغه ټول څوک چې په قبرونو کې دي هغه به د آواز واوري او بهر به راوځي چا چې نیکي کړې وي هغې به د تل ژوندون دپاره راپورته شي او چا چې بد کړي وي هغې به د عدالت دپاره راپورته کړی شي زه په خپله هیڅ نشم کولی څنګه چې خدای پاک ما ته فرمایي زه هم هغسې فیصله کوم او زما فیصله درسته وي ځکه چې زه خپله مرضي نه بلکې د هغه چا مرضي پوره کوم چا چې زه رالیږلی یم که چېرې زه د خپل ځان په هکله ګواهي وکړم نو زما ګواهي رښتینې نه ده بلکې یو بل څوک هم شته چې هغه زما دپاره ګواهي ورکوي او ما ته پته ده چې د هغه ګواهي زما په هکله رښتینې ده تاسو یحیی ته خپل پیغام وړونکي ورلیږل او هغه هم د دې حقیقت ګواهي ورکړه خو زه د انسان د ګواهۍ محتاج نیم خو زه دا د دې دپاره ویم چې تاسو بچ شئ یحیی بلیدونکې ډیوه وه چې رڼا یې کوله او تاسو غوښتل چې د لږ وخت دپاره د هغه په رڼا کې خوشحالي وکئ خو زه د یحیی د ګواهۍ نه لویه ګواهي لرم هغه کارونه چې زما پلار ما ته حواله کړي چې زه سر ته ورسوم یعنی هم هغه کارونه چې زه کوم دا زما ګواهي ورکوي چې پلار زه رالیږلی یم او پلار چې زه رالیږلی یم هغه پخپله زما په هکله ګواهي ورکړې ده تاسو هیڅکله د هغه آواز نه دی اورېدلی او نه مو د هغه صورت لیدلی دی او نه ستاسو په زړه کې د هغه د کلام دپاره ځای شته ځکه چې تاسو په هغه باور نه کوئ چا چې هغه رالیږلی دی تاسو په غور صحیفې لټوئ ځکه چې تاسو سوچ کوئ چې په دې کې به ستاسو د تل ژوندون وي خو دا صحیفې هم زما په هکله ګواهي ورکوي خو بیا هم تاسو د دې نه انکار کوئ چې زما طرف ته راشئ چې د تل ژوندون ومومئ زه د انسان نه د عزت تمه نه کوم خو زه تاسو پیژنم چې ستاسو په زړونو کې د خدای پاک مینه نشته زه د خپل پلار په نوم راغلی یم او تاسو ما نه قبلوئ خو که بل څوک په خپله نامه راشي نو تاسو به یې قبول کوئ تاسو څنګه د ایمان خاوندان کیدی شئ کله چې تاسو د یو بل نه د عزت امید کوئ او د هغه عزت لټون نه کوئ کم چې د واحد خدای پاک له طرفه دی دا سوچ مه کوئ چې زه به د پلار په وړاندې په تاسو الزام ولګوم په تاسو الزام لګونکي موسی دی په چا چې تاسو امید ساتئ که چېرې تاسو په موسی ایمان ساتئ نو په ما به هم ساتئ ځکه چې هغه زما په هکله لیکلي دي خو که تاسو د موسی په کلام ایمان نه ساتئ نو زه چې څه ویم تاسو به په هغې څه ایمان وساتئ